السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ عزتمندو په مردان کې عباس الک خپلا خور او خزا ډیره زیاته واله او بیا د اغینه بعد قتل شول د عباس الک خزا او خور ولی قتل شول کو تاسو د دې پورا معلومات حاصلول غواړئ ویډیو تر اخره پورې وګورئ د دې نه مخکې څوک په دې چینل کې نوي روشنی کلیک سبسکرایب کړئ او براټلې نشان ووهئ نورې معلوماتي ویډیوګانې به تاسو ډیره پاسانتیا سره راځي عزتمندو په مردان کې عباس الک خپل خور او خزا ډیره زیاته واله او بیا د اغینه بعد قتل شول د عباس د الک مور بیمار و شوګر او تور زیاړی او هغه هسپتال ته بوتلله اور ورته ویل چې زویا یو پیاله چیرې لا پخه کا دغه عباس الک خور د ویل چې یو پیاله چیرې ورلا پخه کا اور ورته ویل چې خپل خزي ته دی وایا دغه عباس الک خپل خزي ته ویل خزي ورته ویل چې خور دشتا خور ته وایا چې چیرې ورلا پخه کی عباس لا په دې خبره باندې ډیر زیات قار ورله او غصه شو لاړو ډانګي راواغشتو او خور او خزي ته اونی و ډیر زیات اوال چې ډیر زیات اوال به ورته د اغینه بعد ویل چې زه مور هسپتال ته بوزم کو زما په مور باندې سچل او شو زبتا س بیا ژوندې نه پریدم هغه عباس الک چې مور هسپتال ته بوتله د هسپتال نه ماسختن رالو چې کور ته د نو خزا او خورې د سیمو ګولې خوړلې وي او مړې شوي وي باس ورله دمکی ورکړه د دغه د یاري د وجې نه خور او خزي دوانو د غنمي ګولې او خوړې او مړ شوي عزتمندو مونږ له دا پکار نه دي چې مونږه په زنانه باندې دمکی واچو ځکه چې زنانه ډېرې زیاتې یریږي بس به دمکی واچوله او د عباس د یارې نه د غنمو ګولې وخوړې او قتل شوي دا وه زمونږ نننۍ ویډیو کو دا ویډیو هم خوښ شي زمونږ روشنی کلیک سبسکرایب کړئ او براټلې نشان ووهئ نورې معلوماتي ویډیوګانې به تاسو ته ډېرې په اسانتیا سره راځي